الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو بتوفیق الله د الله سبحانه وتعالى بتوفیق سره. او اخرنی خبره هغه دغه واقعي مبارک روانه و، کوم واقعه چې د هجری په 5م کال او د شعبان په میاشت کې را پیښ شوې و. هغه واقعه د هغه غزا چې هغې ته غزوه بني المصطلق ویل کېږي، او دویم نوم یې دی غزوه المریسیه. وجه څه ده د دې نومونو هغه منګه په آخرنی درس کې هغه وجه ذکر کړی و. په دې غزا کې څه حالاتو د مسلمانانو او څنګه هغوی د کافرانو سره مخ شوي ټوله خبره بیان شوې وه. بیا دا خبره هم بیان شوې وه چې منافقانو په دې غزا کې د خپل زړه بړاس هغه پوره ویستی دی. یو په دې طریقې سره چې د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کولو کوشش، مهاجرین د انصارو سره جنگول او انصار د مهاجرینو سره، خو الله د هغې نه وساتلو. دویمه خبره پکې دا شی و چې عبدالله بن ابی بن سلول د منافقانو مشر، هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کړې وې او دا ویلو چې زه عزتمن به دغه ذلیله والعیاذ بالله د مدینې نه وباسم. بیا مخې ته څه شي و هغه ټوله خبره تفصیلا ذکر شوې وه. یو بله غټه واقعه او حادثه چې هغه په دې حادثه کې را پیښه شوې وه، هغه واقعه وه چې هغې د مسلمانانو د زړونه خوځولي او مسلمانان یې په سخت غم کې اچولي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه میاشت په دغه غم کې او په دغه سوچ او فکر کې و. هغه واقعه د افک، هغه واقعه چې په هغې کې بهتان رګېدلی و په عائشه رضی الله عنها باندې د منافقانو د طرف نه، او بیا بعضو مسلمانانو د ناپوهۍ د لاسه هم په هغې کې خبرې کړې وې. د غټه حادثه راغلې وه په مسلمانانو باندې، ټوله مدینه په غم کې اچولې وه دې واقعي او دې حادثې. هغه واقعه به ذکر کوو او بیا د هغې نه بعد د دغې واقعې نه چې کوم درسونه دي زموږ دپاره په دې کې او کوم عبرتونه دي هغه به بیانوو. عائشه رضی الله عنها هغه زنانه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې هغه ته د ټولو نه زیاته محبوبه وه او هغه پې د ټولو نه زیات مین و، هغه دا بیبي د عائشه رضی الله عنها. او په نارینو کې د دې د پلار سره د ټولو نه زیات محبت و ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. خو لازم په ژوند کې په انسان باندې غمونه او مصیبتونه راځي. بار موږ دا خبره کوو چې دا کېدی نشي چې یو انسان ژوند دی بغیر د مصیبتونو او غمونو نه وي، او بیا چې څومره انسان الله ته نږدې او څومره دیندار وي نو بیا په ده باندې امتحانونه ډېر ناشنا امتحانونه راځي. دا یو امتحان راغلی په عایشه رضی الله عنها باندې، او دا واقعه به د هغې نه واوري چې هغې په خپله بیان کړي. دا واقعه او دا حادثه دا د لوی امامانو چې هغه د حدیثو امامان دي، هغوی په خپلو کتابونو کې راوړې ده. د سیرت په کتابونو کې دا واقعه ځای په ځای ذکر شوې ده. مسلمانان اکثر د دې که تفاصیلونه نه دي خبر د دې واقعي، خو
دومره ته پته لري چې یو پیر دسی واقعا را پیښه شوې و چې پای کې په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان لګېدلی و د فحاشۍ والعیاذ بالله. عائشه رضی الله عنها وایي چې كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه په سفر باندې وته نو د زنانو په منځ کې به قرآن دازي کوله او دا دغه عدل او انصاف د دې لپاره چې د نوري خپنه شي نو د چانوم چې بروخته وي فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. د کمی نوم چې بروخته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغه بیبي به ځان سره بوا. فلما كان غزوه بني المصطلق قدغه غزاله چې وته دا بنو المصطلق چې وته ولکی اقرع بين نسائه كما كان يصنع. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قشن قران دازیو کړ څنګه چې داغه طریقه وا. فخرج سهمي عليهن معه بالزمان مروت. زل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان شوم بعد ما نزل الحجاب او داغه وخت چې حجاب په باره کې آیتونه نازل شي او پرده لازمه شي و. دینه مخ کې پرده ابو زنانو به لازم نه و. د دې پردې د لازمي دوه واقعا غم تاسو ته یو درس دو درس مخ کې بیان کړو. وی فكنت احمل في هودجي وانزل فيه. بس په دې اوخله پاسې چې کما کی جاوه پرته یو پالنګي زب پاغي کې ناستو مو چې خلک برواني دوی یو هغه به اوچت کو په اوخ به کې خو د چې کوب شي به د اوخ نه راکوز دې د پاره به کې هودج وي او دا د لرګونی جوړ کړي به له پاسه په پرده را چوري د دې لپاره چې زنانه په پرده کې ويفسرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك مغلاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره غوږی د غزانم فارغ شو وقفل راجعا الى المدينه. بس بیا مدینه ته واپس روانو. دلته یو دا خبره ثابت شو چې دا واقعا مدینه ته نږدې را پیښه شوې ده او دوی مده چې دا په واپسې کې را پیښه شوې ده پتلو کې نه ده. واپس مدینه ته روانو نو بس سجی کې پړاو واچو نو فبات به بعض الليل باز شپېل ته تیر کړ ټول نه به आवाज کو چې جزو ثم اذن في الناس بالرحيل زي بزديز رواني کو. فقمت حين اذنوا بالرحيل بزم روانه شوم فمشيت نو د حاجت لپاره لاړم خپل حاجت می پوره کو حتى جاوزت الجيش نو د لخر نم وړېدم لري لاړه. فلما قضيت شأني اقبلت الى رحلي. کله چې می خپل حاجت پوره کو واپس رالم د خپل سور لیله فلمست صدري نو ما په خپل سینه باندې لاس راخ کو دو فاذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. زمان سری او امیلو چاغه د ظفار عقیلی او ظفار علاقی او دا غزین راغلو دا په یمن کې و علاقه یو خارو دا غینومو او بعض علماء چې دا په یمن کې یو غرو نو الته به د قانون دا امیل جوړېدو دا سرو زرو سپینو زرو نو دا امیل شلې درو ورکشه وتی بزوی واپس شوم د امیل می لټو وحبسني ابتغاؤه دغه د لټولو زلیټ کړم. واقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي. بس هغه کسان چې کم په دې خدمت باندې لګي دلیو چې زما دا هودج لکه کی جاوه چو د ناس ته راځي چې دا به اوچتو لګو هغه رالو فرحلوه على بعير الذي كنت اركب عليه سروچتی کو په غوخ باندې لپاسه کې خو وهم يحسبون اني فيه او دا وی دا ګمان چې زبدي کې دنه ما کور دا دلیل دا اوچتو انسانانو په پرده باندې چې څومره پاک خلک وای یو ګور دا خبره وکړه چې اغوی ز
دا او د جروچت کو د کی جاور او چت کړه کې خو دا او دا ګمانو چې زب کې دنه یعنی دومره مغو کوشش ونه کو د دې د دین د پردې لري کولو چې دا وګورو چې دنه بګی دا شتي او کنه بلدا چې ګوره دومره غوی به د پردې خیال کو دا نن سبا یو فتنه راوتی دی پرده د زړه په کار دا بس نام نهاد مولیان وي پرده د عادت چې د عربو او د پښتنو او د په اسلام کې نشتی او بعضی واجب نه دی او مستحب دی او څه قصې راوتی یو بل دلیل به ګوره دا والا ولید زنانه زال په دې هودج کې دنه کینی دی د پاره چې د دې ګډون هغه د نارینو سره ناراضي او بل دې چې د ښکاری نه غوي ته دومره به احتیاط کوو د مسلمان شان دی بس هغه روان شو دا مطلب چې د دې کې دنه ده خنو هغه محسوسه نکړه د دې چې تولونه چې دې کې دنه وزن شتي او کنه نو دا غي جواب وکړي چې وکال النساء اذا ک خفافا لم يثقلهن اللحم او په دغه ورځ کې د زنانه دي سي بدنونه به دغوي نریو غټ بنو وخو به ډیر نه و ولي انما تاكل العلقه من الطعام سلګ ډیر خوراک به کو ډیر زیات خوراک په ورځ کې وومنه او نه به زنانو په دغه ورځ کې ډیر خوراک کو فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعون زكوا يوي د سپکواله محسوس نکو وكنت جاريه حديثه السن او زدي شي جنوم چې عمر مم لګو خنو د دین دوه فائدې راوځي علما د دې جملې نه دوه فائدې راو باسي ولې هغه وي چې زما عمر کم په دغه ورځ کې تقریبا دغه عمر 15 کال او سوجره چې هغه دا خبرو کړنو یو وجه ده چې یو خود زنانو په هغه وخت کې بدنونم دومره غټ نه غوخه به ډیر نه او به زما عمروم کم نو زما وزن بیا خډیر کم یو وجه وی ده بل وجه ډیر ناشنا سبحان الله یعنی وی دا خبر عائشه رضی الله عنها دې لپاره وکړه چې ډیر سوالونه په دې روانه قصه کې ستاسو لته راځي چې دا ولي د لخر نه دوم لري تلا او دې سو خبرول ولینا او د دې ځان سر بل سو کولې نو بو د ټول سوالونه کې ستاسو بزرګ کې راځي نو جواب یې دلته وشو چې زما عمر ډیر کم دي خبر ته زما سوچ په دغه ټیم کې تلم نو دغه جواب وشو 15 کالو جنید نو ډیرو خبرو ته دغه ذهن نه دیتلی لکه دا خبره شو چې ځان سره به څوک بوله یا به خلک خبر کړي د تلونه مخ کې یا دي نور کې ستاسو کې څه سوالونه مرাজি نو دغه جواب په دې جمله کې دی چې زه جنیوما عمر مې ډیر کم نو 15 کالو جنید خو عمر کم او دماغ دې سي پاخه دماغ نه چې هر خبرې ته سوچ فبعث الجمل وساروا بس هغه خره پاس روان شو خدا ګرځیده په دغه میل پس او الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد په تقدیر کې یو خبره لیکلې ده چې هغه لازم کی او د منافقانو منافقت رب العالمین راخاره کول غواړي او د دې المؤمنین د دې اوچتي زنانه شان راخاره کول غواړي ناشنا ده چې فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش ولخر تله او ما تعمیل میلاوش چې زراله واپس وی ليس بها داع ولا مجيب یو قسم ملتونه مونږ ارس خالی براتو فاممت منزل الذي كنت فيه بکمز کی جزو مال تلاړه او زما وی زړه کې دا و چې دوی بیا په لخر کې کله چې روان نه زما باره کې به تاسو کې څه خبره به مخې تراشي ما به څه لازم واپس راشي فبين انا جالسه في منزلي زدق ذکناستوما وقد تلففت بجلبابي او د ځان مې خپل صدر سم جوخته وکړو دا بل دلیل واره چې پرده لازمه ده کنه د دین او چته زنانه او پاک زنانه د زمکه په مخ باندې نشتی او دا دغه حال له پرده سره او سره پس سوار له 100 کال بعد د فتنو په دې دور کې یو مولا یو جاهل یو خواهش پرس یو زنانه اگر پس وی پرده د زړه په کار ده اصل پرده جی دغه ده
چې زړه دې پاکي نو هیڅ نشتی نو ولې د دې زنانه زړه نو پاک سه وای ما د ځان نه صادر راتاو کو خو غلبتنی عینی فنمتو بسترګه باندې ضروري شو د شو خوب راغ وجه صدا موږ څه دومره ډیر وخت نشتی کنه ماته اوس ته په یو جمله کې سمې فائدې بیانول سوجي د چاغي دا خبر وکړه چې سترګي خوب را باندې راغ ولې په دا خوب راغ علما دې دوه وجې ذکر کوي یو وجه د خوب دراتلو چې د غم د لاس راغ او کله چې انسان باندې غم او مصیبت ډیر شي په دې کې سستی راشي او د هر سنوزي بس بیا نه سي ډړې لګولي که خیالم کړی نو بیا د کار نه د لقیدو نه نو بیا اکثر ودی په دې باندې د خوب د غم د لاس راغ او چا دا وجم ذکر کړی د علماو وی دا خوب په دې د لاس راغ چې د الله رحمت رب العالمین ته پته و د دې د زړه د حال چې څومره د غریب اوس خپه ده او بل د چې یریدا زنانه یریږي یوازې سړی یریږي په شړو زمکه کې ته پرې دی سړی چې سهالي راغ او به چې شپې نو څومره به یریږي انسان یوازې موږ به زموږ په علاقو کې آباد کورونه د شپې چې څوک وزینو ښه په سوچ او فکر سره خلکو ته نصیحت کې پلاني دي لاړ نه شو پاغه طرف یوازې لاړ نه شو هلته لاړ نه شو نو چې سړی د دې شړو کې پریز لګا دلته چی او شپې او یوازې او به زنانه نو دې به د سحر پورې دا وخت څنګه تیرو الله به رحم کو خوب به راوستو چې د دې د یره ختم شي او دا د وخت په آرام تیر کی صلی الله سغوړی قکی وی چې وکانه صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه من وراء الجيش صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ده وچت صحابي د لخر نشاته پاتې شو فادلج فاصبح عند منزلي ده بشاته پاتې کېدو دغه یو وجده وې د شاته پدې پاتې شو چې سحر نږدې کېدو پورې چې دارنا ولګي نو چې د زیب یو ګوري کې سپاتې شي د لخر نه نو چې هغه جمع کې به په لخر پسې زی فرأى سواد انسان نائم فاتاني ولي جره سړی پروت ته انسان پروت وراغه زما خالو فعرفني حين رآني و چې څنګه په ما نظر پریوتو زه پیژند خلو څنګه دا پیژند چې دا عائشہ رضی الله عنها د جواب وکړو وکانه يراني قبل الحجاب او د دې حجاب د لازمي دون مخکې غزلې دلی ومه او ذهن کې و او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني هغه چې زوري دمه نغوي انا لله وانا اليه راجعون دا غته مصیبت ښکار شو دورو چې انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي پاتې شي او دا غټ مصیبت څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي پاتې شو خو دومره پاک انسان او دومره اوچت انسان چې خبري وسره ونه کړي سو ته ونی چې تاسو ولي او څنګه او کله پاتې شو انا لله و انا الیه راجعون بس ما په ځان باندې دا صادر خر واچو او به قسم خړوي والله ما کلمني کلمه په لامي قسمي چې یو ټکي خبره غما سره نه دی کړی ولا سمعت منه كلمه ونمت یو ټکي خبره اوریدلې ده غیر استرجاعه سوى دغه چې دا ان لله و انا الیه راجعون و دا مې اوریدلې نور دغه ما سره خبره کړې ده نو ته ما سره اوریدلې سورلی را تکینه ولا زبغي كين استم فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة بسوي زبغ سورلی بني ناستو مغزوان مخکو دا سورلی روانه کړو پیاده روان موږ لخر ته ورسېدو چې هغه په یوځی کې پړاو چولو او فی نحر الظهیره سخت ګرمي چي دا نور چې بالکل د اسمان په منځي دغه ټیم
الله اکبر. فلما راى ذلك الناس، نو کله چې خلکو دا حالات ولیدو، قالوا ما قالوا، به چې چا سوي هغه وی، وهلك من هلك، او څوک چې تبا کېدو هغه به تبا شو. وكان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي بن سلول، د دې بهتان زموري چې چا په خپل غاړه غسته او چا چې خبره شروع کړه نو هغه عبد الله بن ابي بن سلول. اولی دا شاته پاتې شو او دا صفوان وسره سکه، او بس دا صفوان ته پاتې شي. دا قسمه خبره خبيث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي مبارک یو کړه، او نن داغه اولاد ژوندې دي په شکل د روافض او شیعاګانو کې، چې هغه وسم دا خبرې کوي او وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیبي او دویمه حفصه رضی الله عنها وی د دوانه چې دینو دوی فحاشي کړی ده. او وجه اصل دا د دوی د دې خبرې چې اصل کې د دوی د پلارانو سره نه لګي، د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم دا غدوانو سره نه لګي، او دا دوی لونه دي. دا غي د لاسه دي بے غیرتو او دی بی ایمانو، هغه په لونو باندې بوختان لګول. نو دې ته نه ګوري چې دا خدای غوي لونه دي، خدای دې نه غټه خبر ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بیان دي. او الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الله پلیت خزر پلیتو سړو د پاره دی، او پلیت سړی د پلیتو خزر د پاره دی. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله پاک خزر پاکو سړو د پاره دی، او پاک سړی د پاکو خزر د پاره. څنګه دی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره الله دې سي بیبيان غوړه کوي چې وې دا کار کوي. ځکه علماء دا خبره کړې چې بدی سره کافر کیږي. ولی کافر کیږي؟ وی پاسل کې دی بیا د فحاشۍ د نسبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوي. د دې آیت پرانا کې الله وی چې خزه پلیتي نو خاوني سي، خاوني پلیتي. نو چې کله ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پاکو بیبيانو باندې بهتان لګي، نو مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دې سوچ وراند. خدای خبر نه وګوري دا خورسته د قصه بیانین وی چې چا بیا خبرې کولې جو کړي نور پاک ټیم دې د پتنو چې چا سویل دی او کني دی ویله، خو عام قصه غیر تخکاری ده او عام خبره چې د لخر نشاته پاتې شو. دغه صفوان رضی الله عنه راغیو، دغه سردار لخر پر راغلی دي کیسه چې هیڅ هم نشته. وی ثم قدمنا المدينه بیا موږ مدینه ته راغلو. فاشتكيت حين قدمت شهرا، نجزراله من سفرنا یوم مشما بیماری تیر کړه، بیمار او انسان چې کله د سفر نه راشي بیا غي سفر. او تاسو ته ما تیر شي درس کې د ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریبا 30 ورځې په دې غزا کې بهر تیری کړې، او چې څنګه راغی مدینې ته نو د رمضان سپومې هغه راخاره شو، نو په سباله بیا د رمضان میاشت شو. وای چې موږ مدینې ته رالو، یو میاشت بیمار وو. والناس يفيضون في قول اصحاب الافك، او خلق جریو چا یو خبره کول چا بل کول. الته خبيث خو د خبره ورواچوله چې د دې سي د بیا نور چې کوم منافقان غویم شروع کړه. بعض مسلمانان د ناپوهۍ د لاسه بس بعضو پکې چې مشارکه وکړه چې دا څنګه وداول، او ماته رئیس پته نه و. ها الا اني قد انكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. صرف دومره چې نور کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زه بیمار شوم نو ډیر زیات ته پوښتنه به زما کول، او ډیر مینه به را سره بیا کوله. خو دې پر لدی سي نه و خسي چل به کو. ګور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق وته دي ته د مسلمان اخلاق او د یو غیرتی خاون اخلاق. اوس بهر دا خبره چریږي، خو ته خبره ده د دې باوجود یو سړی چې د عائشې به څه مطلب دی چې هغه دي سي اخلاق نو څنګه چاغو
صرف دلته مطلب دا دی ته وکیله و انما يدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکور تراغه سلام به واچو بیا به دوی کیف تیکم وسنګي ثم ينصرف بیا بلار. ځینې زیات خبرې به نه کوي زړه خپو او انسان دې په غوښنه خفګان راځي به د کور په باره کې د خبرو خو سره لیونه کوي سم هر قسمه خبرې سره گزاره کوي خو د کور د خبرې او به د خزي سره چې خبره تعلق ساتي او د خور سره او د لور سره او الله دې په موږ ټول پردې رواچي او الله دې زمونږ د خويندو د میندو د لونو دې الله حفاظت وکړي. دا خبرې سره لیونه کوي خدا خو څوک دی دا خو د غرب په شان صبر الله غلا ور کړو. خبرې تحقیق نه دی شوی نو هغه سنوي او دا کې نن سبا دا واقعه را پیښه شوه په پښتنو کې د دې مخکې چې تحقیق وکړي غریب له خپل اسمات کړي چې خلک دا خلک خو ارسو سو خلکو خبرو به څه نه دي ته تحقیق کې د خبره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صرف د قوي چې څنګه او بیا ولا فذلك الذي يريبني ولا اشعر بالشر. دي خبر لك شک چولو مچ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کې خپل نور ته ثبت نو حتى خرجت بعد ما نقحت. بیماری ختم شونه زدي سیده لګه سستی می ختم شوه محسوسه میکړه چې بدن مو برابر دی نو اوتم د قضای حاجت ته پاره کور نه بهر ته د زنانه په وخت کې وتی د شپې به وتی کور کې د سماتی د زینه د خو به ورسته جوړ شي دی په وخت کې نو فخرجت معي ام مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا يا وهو متبرزنا. ما سره ام مصطح مو ته بل زنانه او کوم ځکه چې مونږه او د سماته کو در رسول ته روانه و او مونږ به د شپې وته وي وذلك قبل ان نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. او دا دغه مخکې به ورسته په کورونو کې خلکو د سماتی زینه جوړ کړو یا د کورونو سره خوا کې جوړ کړو دغه مخکې مونږ د شپې دي شي لري وته او الته به دي زنانو خپل حاجتونه پوره کول. او وجه دا و چې په خابه د عربو د کار ډیر بد غنو په دې کور کې دنه دا او د سماعت دا د عربو بد غنو وجدا چې کور کې به بینو ګندګي وو نو ځکه په کورونو کې په وخت کې چې د سماعت د زنانو دي نه کول بار ته د شپې وته بیا نو ام مصطح روانو ام مصطح چې دنو د صخر ابن عامر د دې مور د صخر ابن عامر لوروا چې هغه د ابوبکر صدیق ترور و یعنی دا ام مصطح د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ترور لور ده. ترور مطلب خاله یعنی مور خور د دغه لور وابنها مصطح ابن اثاثه او د دې زوی مصطح رضی الله عنه د دې غریب کورنۍ و دې غریبانو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دوی باندې خرچه کوله ټول ذمہواری هغه غسته و دوی خرچه په ټول هغه چلوله. یو خدای چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عادت دار چا سره وخه کول او بل د چې دا خو خپل یو قسمه کده ترور زوی وته یم سید او کدي سي وته وي چې خوره کېدون هم سید. فاقبلت انا وام مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا. بس من کور تر روانو وي زما دي کور ته نږدې شيو من خپل حاجت پوره کړو. فعثرت ام مصطح في مرطها دغه د خپل دغه د صدر ته وختو یې دې سي جټکو ولا د خپل خو دا یا رولې ده نو هغه دغه ټیم کوي چې تایسا مصطح الذي مصطح تبو برباد کی وی موتی چې بئس ما قلت غلط خبر دی وکړه اتسبین رجلا شهد بدرا تدې سړي په بدر دی خو د بدر په غزا کې شریک شوی خپل زوی ته خیری د تبایو وکړي ولکه خو د بدر په غزا کې شریک شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله
د بدر په غزا کې چې کوم خلک شریک او الله ورته ویلي چې څه کوي کوي ما بخلی وي هغه ما ته وی چې ای هنتا دې مطلب دی چې پلانې یا خزي اولم تسمعي ما قال وتاني وريدي دا خبره وي موتي چې ولي سي ویلي فاخبرتني بقول اهل الافك طول قصيرات وکړه فازددت مرضا على مرضي بیماری زما به ډیره زیاته شو خچا قصه دا ټول خبره چ روانه ده او په روایت کې راځي چې دیتی تپوسو کو چې څه خبره ده ودا ده خبره ده وی موته چې سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلی وی چې نعم اوریدلی وی موته چې ابو بکر او زما پلار چې هغه اوریدلی فخرت مغشيا عليها بس بهوش شو ولید خلق کور ته یوړ فما افاقت الا وعليها حمى بنافض ناغه چر پاسې د نو سم خټ کېدلې ته وی دراس بیماری په هغه یو مې شي بیماری تیر کړو به دي سي مسله راشي وی ذکر کومه او تبره باندې رشي او ډیر زیات بیمار و مبدي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغه سلام واچي ما ته وی چې کیف تیکم څنګه هی موتی چې اتاذن لي ان اتي ابوي رسول الله استاسو اجازه تی زبر مور پلار کړه لاړش او زموږ کې دوی چې زبر لاړ شم دي خبره حقیقت به معلوم مور پلاری د انسان د زړه اصل مطمئنی چې کله په دنیا کې چې زه دغه سره مشوره وکم او سره خبرو وکم مشران وفاذن لي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه دغه خوش اخلاق انسان به تاسو بل کمزې کې پیدا کړي چې د خزي مبارکه دا خبرې کیږي او بیا اجازه ورکوي چې تلاش ویزلان په پلار بسنو مورته موي چې ما يتحدث الناس داخلك سو څنګه چې نن وتم کوړت هغه ماته چې یا بني هویني علیک صبر وکړه ته وسکیږه ما دا خبرې ډیر مخې ته مو بوزته زما خبره اول ووره وی موته چې سوي ماته وی چې فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها وغي ما توي چې لور ګوره چې کله یو زنانه خېستې اخلاق هم خېستې شکل هم خېستې او خاون په مېنی او د دې بنی می او بستا په شي چې ډیر شي بنی نه د خزر خبرونه بغیر کله پاتې کی خلک په هغه به څه نه وي چې د دې مقام او د دې شان د خاون په مخ کې کم شي وي موته چې سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا خلکو لکه دا خبرې پرشته کړې وی بیا ته موي چې وقد علم به ابي زما بلار ته پته لګیدل چې هغه ته پته وی موتی چې ورسول الله صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تم پته لوي چې هغه ته پته واستعبرت وبكيت فجرش فسمع ابو بكر رضي الله عنه صوتي وهو في البيت يقرأ ابو بكر الصديق رضي الله عنه د قران تلاوت کوو زمانه جړای وورید نو زما په مور په شراغه واغې ته وی چې سې چل اولی جاړي وی موته چې دا خبر رسېږي هغه ته چې خبر وته رسېږي ولای دله سه په جړا شو نو پلار علم در اثر کړه نو وی چې فبکیت تلک الليله ټول شپه مې وجړل حتى اصبحت لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم حتى اصبحت وابكي طول شپه زما د اوخ کې نو درېږي طول شپه او خوب من رات او دغه ټیم کې سحر شو ما جړل په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه د صحابه کرامو سره علي بن ابي طالب رضی الله عنه راوغته هغه تر زوی د کور سره اسامه بن زید رضی الله عنه راوغته ناخو خاص سره
او علي رضی الله عنه اسامه د دوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي سیوله کې بچي وجدار چې د دوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شي دی ولوي شي او وحي نراتلا د الله دي شان ته ورګند الله امتحانونه دي سي د الله امتحانونه صلی د عرش نه د هر سینی او د عائشه رضی الله عنها د جړامینی د غید مور پلر د خفګانو مینی ایته سو اندازه ولګوي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زړه وسټیری د چې د زمکه په دې مخ باندې اوچت انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لور ور کړی د باغی د بهتان ولګي دغه په زړه سب تیرې ده او دغه غم ګره ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره غم دغه خپل لور سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوانه راوغختو تاسو سوای دا خزه پریدم وکنه اسامه بن زید وته وی چې یا رسول الله استاسو کور ولا والله ما نعلم الا خير دوی مبارک خو موږ ته خیر معلوم دي نور خو دوی کې څه نشته خیر او خیر دینو تاسو صبر وکړئ علي بن ابي طالب رضی الله عنه غوسو ودخل كده خبري يريدون ويش يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير يا رسول الله الله دا خبره ته تنګ کړي نه دا ونه ته سګرانه دا ډېری زنانې دین علاوه پرې دا دینه خبر ملوش بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بریره رضی الله عنها راوخته چې دینه ته پوښو کی هغه ته وی وستا څه خیال دی دا خو بل توا هغه ته وی لا والذي بعثك بالحق نه یا رسول الله ما سندې دې قسم دې په رب باندې چې چتر لګلې په حق سره عائشه رضی الله عنها کوم پیژنو چې هغه پاک زنانه ده او چته زنانه ده بعضو صحابه کرامو سم مشورې ورکړه بعضو څور کړ پدې کې صفوان ابن المعطل رضی الله عنه خبره ورسید چې خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي مبارک داوی خو تا وسره یادې دا ډېر غټ غم دی چې یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بهتان او دویم دیو سره یادې وی هغه چې سبحان الله والله ما كشفت كنف انثى قط پالمی قسمی چې ما د اوسه پوری د زنانه نه چې د کپړو نه وچه د کړي مته چې ما خو لا واده نه کړي او نه چې ما د اوسه پوری د یو خې سره کورواله کړي دي نو څنګه زمانه دي کار کې دي شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کړه منبر ته خو تقریر وکړ ویا معشر المسلمین اے مسلمانانو تاسو کې بسوک ما د اغه سړینه دمکی قد بلغني اذاه في اهل بيتي چې غزه دومره تنکړه مې چې زما د کور ولا مبارکي خبرې کړې دومره زیات ما ته رسولې فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا او زه خپل کور ولا پیجن ما پاک خلق دي ولقد ذكروا رجلا ودي سړی دی صفوان ما علمت عليه الا خيرا دا سړی خو ډېر وخت نه پیژنو ډېر اوچت انسان دی پاک مسلمان دی وما كان يدخل على اهلي الا ما يكچت زما کور تر غلم دنو زوم کور کې دی راغلی اسی خو زما کور تر غلم نه دي دې سره صحابه کرام په جړا شو خفغان دا خډیر شو سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسید یا رسول الله انا اعذرك منه یا رسول الله زدي وسته دغه سړی نه دم کوم غتیره دنمو وای ان كان من الاوس ضربت عنقه کده په اوس خاندان کې نو سعد بن معاذ خود اوس خاندان مشر دی په خپل وی که پاغوي کې یا رسول الله خبر غوسانه د والله چې لا سټ ولا جدا کم د دې بدن نه وي وان كان من اخواننا من الخزرج او خزرج قبيله کینو امرتنا ففعلنا امرك به تسویم واغکو عائشه رضی الله عنها وی چې کله دا خبر وکړه په دې کې سعد بن عباده رضی الله عنه پاسه او دا دوانه سعدان دي سعد بن معاذ او سعد بن عباده دوه اوچت صحابه کرام او سعد بن عباده د خزرج قبيله مشر عائشه رضی الله عنها وی دا د نیک انسان دی خو په ځنی چې د ورځ په دبانی د قوم سره د محبت زور ورش
چې ولید سعد بن معاذ وی چې یا رسول الله که خزرج کی هم بدل بتی واخر. نو سعد بن معاذ ته وی کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. دروغ دی وی دروغ جنوي نه وجلې شي او نه دي طاقت شتي زما په قوم کې څوک مړ کی. دا شیطان زړه ته سره واچ خبره سره وانه کم زی تلال. په دې کې اسید بن حضير رضی الله عنه د سیرت ماته واست بیان کړو او چې انسان هغه پاسې د سعد بن معاذ د ترزو. نو سعد بن عباده ته وی كذبت لعمر الله دروغ خدته په الله می د قسمی لنقتلنه خامخاب د لدغه سړی مردارو فانك منافق تجادل عن المنافقين ثم منافق کاری چې منافقانو دفاع کوي. فتثاور الحيان ويدوانو قبيلو منځ کې جاخه جوړ شو دوی مر پاس امر پاس نږدې و چې یو بل باندې گزارونه کړوي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم على المنبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخره کې आवाज کو غلی شي ټولي غلي خبر بغزي پاتې شو. دا خبر مخکې لاندې عائشة رضي الله عنها ويجي فمكثت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم. طول ورځ باندې د قشن تیر شو جړاګانې اوخ کې نو درې دي چې سحر شو بس مور پلار می خال رالو وقد بكيت ليلتين ويوما دوش په یو ورځ ما وجړل وغوی په ما بسرالو ما ته دوی چې دا خو بستد زړوچ ودي ما سره ناسو ما جړل. فاستأذنت علي امرأة من الانصار بانصارو کې وخزراله اوازي کو عزت درتلې شم به موتي چراش وی هغه ما سره کېناستو زما د جړه د لاس هغه په جړاش زنانه د یو بل سره غم خواري دي سي کوي چې کله خواله ورشي کله زنانه جړي د نور سره سي په جړاش وی موږ د قشن ناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغ سلام واجب ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وما سره خواږه کېناستو او دا ولني پیر دغه ناس ته د خبرونه بعد نو ناس ته ډیر وخت نه ماس او یوم یش هغه ته وحی نو شي دا دلیل په دې باندې خو واضحه کچره الله عقل ور کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب دا نو. وفتشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حين جلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمد او ثنا وی به ما تدوي چې يا عائشه فانه قد بلغني عنك كذا وكذا سبب ارکی ما ته دې خبر رسیدلې ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق دي چې خبره وته ونه کړه چې ستا مبارک دي سی ویل کیږي چې د صفوان سره او دا قصه ودا نه سو اوچت انسان دي. عائشہ استا مبارک خلق څوک یو خبره کوي څوک بل کې او ماتره رسیدلی دومره اوچت انسان دي ته وي اوچتواله او دي ته وي اخلاق او دي ته وي درنواله. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله او کته پاکه الله به پاکه کیته د غم مکو الله به ایتونه نازل کی ما یو ما ته وحی کی. وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه وكچته ګناه د نشوي یا اراده دي کړی نو توبه وبس. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. او کله چې بنده د خپل ګناه اقرار وکړي او توبه وباسي الله ولا توبه قبلې. هغه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ختم کړه قلص دمعي حتى ما احس منه قطرا د غم اخرنی درجه ته ورسېدو چې اوخ کې من بندي شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سماته دا وی چې کچته اراده دي د ګناه کړی یا خطا ده نشي نو توبه بس. وی دا ټین کې مور پلار وسرم ناس وی ما پلار ته وی چې عجب رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما قال. پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړي چې سوې هغه ماته وی چې والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم لور زب سوې ماته دومره دبناک انسان دومره محترم انسان
چې خپل لور خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نشو کوله. لور هغه وسه خبره کوي زاغه ته سو امام ورته وی چې عجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما قال ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی سو هغه ما ته چې ما ادري ما قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زب سه مغه نه غټ انسان دی دومره درنه کور نه یو دومره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مین چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه د خپل لور خبرم نشي کولای. عائشہ رضی الله عنها وی او په دغه ورځ کې زه عمر مې کم ولا اقرا كثير من القران دي قران راته ډیر یادوم نه وي صحیح سره ته یادو ډیر یې سره ته نه یاده وی ما وته ټول ته وی چې بس الله مې قسمی تاسو د خبرې اورېدلې دیو فزلون كم بريوتي دي فلئن قلت لكم إني بريئة او كذا تستوى ما تشيز باكا مددي خبرنا والله يعلم أني منه بريئة ولا تبتدوي ولا تصدقوني بذلك تسويبيا من مني او كم يدي خبر ومن لا چاو دي سوا ولا تبتدوي چيز باكا منو بيتا سما مني والله ما اجد لكم مثلا وی پالامی دی قسمی چې زما استاسو مثال دیسی دی الا قول ابي يوسف حين قال وی لکه دی یوسف علیہ السلام پلار چې ویلو سبحان الله یو روایت کې راځي والتمست اسم يعقوب فلم اقدر عليه د سوچ مو کو چې یوسف علیہ السلام د پلار سنو خو د غم د لاس سره هغه ګډ ورشه نو پاغزی کی وی زمو استاسو مثال دغه دی لو دې خبره به تاسو ته کوم لکه څنګه چې د یوسف علی السلام پلار خپل زامنو ته کړو یعقوب علی السلام یو خدا وجری چې د غم د لاسه بر دین یې رشي د خبره او بعض علما دا وی چې هغه مخکې وی چې ماته د قران ډیره برخه نه وای د نو کې دي چې دا وته نو یاد واضح ده والعلم عند الله چې د غم د لاسه لغینه ده نوم ګډوډ شو هغه کوم خبره ده نو هغه ایت وی الله وی کله چې د یوسف علی السلام رونه رالو په یعقوب علی السلام په وخت خبرو کړ چې تاسو شرم خړلې ده او د کمیس ته بس هغه په دې غم کې پریوت او سی ویلې سی بس دغه خبره وکړه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مزبوي خسته صبر کوم نه بچوته فصبر جميل لا جميل ټکه وسره بدیوي ځکه چې دا غټ صبر غواړي او ډیرو غټ صبر غواړي چې د شړینه زوی ورکشي او هو چې شرم خړل دي نه جوړه چرته به بولي به د دې زوی میلاوي دا او پته چې کله به میلاويږي د یو غد صبر غواړي نزکه هغه فصبر جميل نو عائشہ رضی الله عنها مو چې فصبر جميل زما خوګه د مضبوط صبر وکم ناشنا خبره وکړوي ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وی بیا لاړم بخپل طلیبانی پریوته وانا حينئذ اعلم اني بريئه وما تبتو جز بالکل پاکه خزه وان الله يبرئني ببراءتي ودرتم پتو چې الله به زما پاکي بیانې خدای می چې تزړه نو راغلی چې الله به زما برکي وحي نازلې وایتونه بنازلې نه ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بأمر يتلى زه ډیر کمزوري زنانه مو مت زن ډیر کمزوري ښکاری او د دې قابل میزان نه غنو چې عرش ولا بل زما مبارک خبري کې او خلق به وي د دغه جزیوا دومره اوچته زنانه او د دومره اوچته انسان خزه دغه په ځم باندې دا ګومان نو ها خو دا مې بزړه کې چې الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب خيو پغی کې الله ما بریکې د دې هر سنه نو خوب د الله نو خو الله وحي نازل کړ
وجداده وی کچرته الله وت خوب خوله علماء وی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کړه نو خلکو بیا وی منافقانو وی چې خپل خزر صفای د پاره دروغ جوړ کړو ځکه دا اوس چې ما خوب لیدل خو چې فوالله ما رام رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله می دې قسمی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه وته ته پریوته او غلا کور کې ناس ومنځ کې دا خبري وشو ولا خرج احد من اهل البيت او نه کور والو کوم څوک نو د مور پلار مم ناس بس هغه باندې وحی رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء وسغه سخت هغه باندې رااله کوم سخت چې وبراتله حتى انه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق دمره خلدغه په تندی باندې رااله وهو في يوم شات وخيخ ورزوها جمع بدغه جمی کې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې دومره خلراله په دې تندی دا خلر روانه او د شه د ملغلرو په شان پړقیدا چې خستخ کاریت دا خلک په ول راتله من ثقل القول الذي ينزل عليه ډېر درنه خبره په باغره روانه د الله خبرې دي وای ما چې کله دا حالت ولیدو دي چې یو نظر می پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړو نو دا خبر و چې وحی پر روانه ويجي فوالله ما فزعت ولا باليت زید په الله قسم خورم چې جن یریدلې مو نمی بزله کې سوولي وقد عرفت اني بريء وما تغفت وجه پاکه وان الله عز وجل غير ظالمي ولا ما ظلم نه کوي الله ظالم نه دي ظلم کوي واما بواي او هر چې زما مور پلارو وی دا پاغه رب می د قسمی چې د عائشه سره داغه پلاس کې ده وی هغه دوه خودي سیناسو لکه ساګانی چې تیوږي سوچ کو چې الله به زموږ د لور په باره کې ګوره سوې دوه باندې یراو فلما سري عن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حالات ختم شو لا سخت به ختم شو سري عنه وهو يضحك وذا سخت ختم شو هغه مسکیش فكانت اول كلمه تكلم بها اولنه ټکی چې هغه وینو ما ته وی چې عائشه ام الله عز وجل فقد براك عائشه ارچ الله نه هو چې پاکه ده فمت زمامور چې قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پاسه شکریا ادا وی موتی چې والله لا اقوم الیه ولا احمد الا الله عز وجل الله می قسمی نه پاسم پسې زه صرف شکر او حمد او ثنا د خپل رب و چې هغه زما پاکي بیان کړ الله سورۃ النور کې آیتونه نازل کړو ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم دغه آیتونه الله نازل کړو سورۃ النور د یو لسم نمبر 19 پورې او په دې کې الله سبحانه وتعالى اعلان وکړ چې دا زنانه پاکه زنانه ده او کوم خلکو چې بدی بهتان لګول دي نو په غودي سزا او حد قائم شي ځکه دا د رښتینی زنانه او د رښتینی انسان لور ده الصدیقه بنت الصدیق او به چې بکره صحابه کرامو د دې تذکره کوله نوم دي سی وی هغه زنانه غ الله چې د عرش نه دغه پاکواله بیان کړي د دومره چته زنانه وا الله آیتونه نازل کړو د قیامت پورې ویل کېږي چې دا زنانه پاکوا او به هم د خبيثان شتي چې هغه وسوم دې خبره کې په شک کې او لازم ته مسلمانان وي او دا بعضو یې روي دا اوچت مسلمانان دي د روافض او شیعاګانو خبيثانو صفاتونه وکړي ځکه علما وي چې په عائشه رضی الله عنها پسې خبري وکړي یا ادنا ضرب برابر شکی زړه کې راغی د دې مبارک وي دا سړی کافر دی ولی کافر دی ځکه چې د قران نه منکر شو الله وی پاک ده نو د الله په خبره کې شک شته
نشتی کنه. نو چې الله په خبره کې شک نشتی او د دې سړي په زړه کې ذره برابر شک د دې زنانه مبارک راغی چې هغه عائشه رضی الله عنها ده، نو دا سړی وی کافر دی. منګه د خپل زنانه مبارک شکیان کې دی شو، د هر چا مبارک شک کولای شو کې دی نشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان مبارک شک وکړو. الله دې هغه وخت نه راولي، بلکې الله دې موږ له طاقت راکړي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیانو دفاع وکړو. الله دې زموږ د جبې، زموږ د بدنونه، زموږ د زړونه، زموږ د ذهن، زموږ د دماغ، الله دې هر څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیانو د دفاع په باره کې دې الله استعمال کړي. او الله دې موږ د دې قسمه غلط او د گمراه کن او د کفریا عقایدونه دی الله مونږ لري ساتي. د دینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته وته تقریر وکړو، خلکو ته د غایتونه واورول او به مستح راوغوښته. مستح ابن اثاثه رضی الله عنه، حالکه دا ګوره بدر کې شریک شو. انسان د انسان نه خطا کی، رسول صلی الله علیه وسلم هر د آدم بچي خطا کار دي. کوم مؤمنانو چې خبرې کړې دي ګوره دا غوي دي چې خبرې نه وي چې منافقان به انسان ته وی چې شو مستحق یا رسول الله. حسان بن ثابت رضی الله عنه راولي ګوره او چت شاعر هغه امراوست وحمنا بنت جحش دا امراولي. حمنا بنت جحش رضي الله عنها جل زنانه ويفضربوا حد القذف 80 جلدة ندو أتيا كوري والش. مصطح أو حسان أو حمنا رضي الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی باندې حد قائم کو. عبد الله بن ابي بن سلول باندې حد قائم نشو، حالکه هغه د بهتان مشر دی. سوجه دا وجوی دا ده چې بعض علماء دا وجه ذکر کړی چې د دې د لاس بیا د دنه عذاب کمیدو، ځکه چې د حد قائمېدو سره عذاب او ګناه کم شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غوښته چې د عذاب کم شي، او الله په قران کې دا خبره کړې ده د مبارکي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هر چې زموري د خبره غستې او شروع کړې ده الله یې غل خو به زو ناشنا دردناک عذاب ورکوه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې حکمت لیدو، نو د باندې حد قائم نکو او بعضو کسانو باندې حدود قائم شو. حسان بن ثابت رضی الله عنه بیراغه په عائشه رضی الله عنها په سیو داغه معافی مو غوښته او به س اشعار مو د عائشه رضی الله عنها په مدح کې داغه په صفای کې چې دا خواغه زره نه چې الله داغه تذکره وکړو، داغه پاکواله بیان کو. په صحیح بخاری کې روایت ته ناشنا روایت ته عروه بن الزبير رضی الله عنهما وی او دا عائشه رضی الله عنها خوريه وی ذهبت اسب حسان عند عائشه رضی الله عنهما. وی ما د حسان تذکره شروع کړه نو بدی ردی مې پسې وی د عائشه په خوا کې وی ما ته وی لا تسبه بدی ردی پسې مو د شي د مؤمنانو زړه د غیزل پاکو مو د پسې بدی ردی وی مو ته چې تا اور دې نه دم د خبرو کې عیسی غستې ده. وما توجه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدبد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوله په شعر او شاعری کې دغه درز وته سمو زمونږ بخاله او چې حد په قائم شو او خپل غلطي ومنه خبره ختم شو. په دغه وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي زینب بنت جحش رضی الله عنها دغه تذکره په نږدې درس کې شیو تیر شوی نه چې کوم مخ کې درس پاږي هغه ته چې کله دا خبره ورسېدنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه ته پوښتنه کوي چې تسه یو ته وی چې یا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خيرا.
الله مې قسم یا رسول الله ما په دغه زنانه کې سبت نه دی لیدلی. دا دې خور چې حمنه بنت جحش هغه خبرې کړې هغه حد قائم شو. دغه شان ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا خبرو کړ چې کله ته دا ورسېده وی سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. دا خلوی بهتان دی. او دایمو یو روایت کې راځي چې وی زه د ام ایوب په باره کې دا خبره نه منم چې دا دې داسې وکړي. خپله ښځه یادوله. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیو باره کې به زه څنګه دې سوچ وکړم. داسې اوچت مؤمنان ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا حدود قائمېدل ولیدو دا خلک راوغوښتی شو نو په دوی کې یو مصطح هم و. هغه قسم وخوړو والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا ولا انفعه بنفع ابدا بعد الذي قال لعائشه ما قال. زما دې په الله قسمي د نن بعد به یو روپۍ خرچه زه په دوی باندې نه کوم او نه زه به دوی سره ښه کوم. ګورئ د زما لورو باره کې دا خبرې نو ته زموږ خپل وي ته دا خبرې ولې وکړه. الله آیتونه نازل کړو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. او تاسو کې دي قسمونه نخوري کومله چې الله پراخه مال ورکړی دی أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. دا قسمونه دي نخوري چې موږ به غریبانو باندې خرچه نه کوو، موږ په خپلوانو نه کوو، موږ په مهاجرینو نه کوو. وليعفوا وليصفحوا. الله ما في دي وکي خبره دي رګیزه سناشنا خبر الله وکړه. الا تحبون ان يغفر الله لكم. ایستا سنت خوخه چې الله تاسو وبخي سو کمه زیاته تاسو نم شوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د ایتونه ووري فسترو کې وښ کړل بلا والله اني احب ان يغفر الله لي. په الله مې قسم زمو خدای خوخه چې الله زمونږ بخانو کی او به خرچه شروع کړو دی وی چې والله لا انزعها منه ابدا. صبر چې ژوندې ما صبر چې یما نو زب په مصطح رضی الله عنه باندې دا خرچه کومه او به مرګ پوری داغه د کور خرچه هغه مصطح رضی الله عنه د کور خرچه هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوله. دلته یو مسله د سی واقع بیانیږي چې عائشه رضی الله عنها نه کله د امیل ورکشو نو په هغه ټیم کې تیمم د ایتم نازل شو وبنوي صحابه کرامو سره. نو بعض علماوی د دقه واقع کې دغه حادثه مرغلي ده صحیح خبره ده والعلم عند الله. امام ابن حجر او امام ابن القيم رحمه الله دیم دې له ترجیح ورکړی دا او مو خپل ځان اسلام مطمئن دی هغه دی چې د تیمم د مسله د بل غزا کې راغلی ده. هغه جدا قصه او د جدا قصه ده التم میل ورکشه هغه جدا قصه او دا واقع چې کوم ده کوم چې مریسه په غزا کې راغلی ده یا بنو مستلق غزا کې نو دا جدا واقعه و. د دینه بعد د دې واقعي کې درسونه او فائدې او څه د پاسه 50 شپته زما ذهن کې او وخت موږ سره ختم شو نو په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. پر روان درس کې به د دې واقعي چې کوم فواید دي هغه به بیان کو او به د خندق د غزا ابتدایي حالات هغه به بیان کو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د صحابه کرامو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو او څنګه چې الله مونږ دلته را جمع کړیو دا شان د الله سبحانه وتعالى مونږ او څوک چې د بیان اوري او څوک چې ګوري الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او د خپل مور پلار سره یوځي کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.